گل پسر دا گل پرنگا دا غیرت شملا د دنگا د خلاو انجمانا ستا بلا وخلم وطانا گل پسر دا گل پرنگا دا غیرت شملا د دنگا د خلاو موږ باندې په دا ځای کې پور باندې ته دعا کوه چې الله دا پور ادا کړي. رب جلیل دې ادا کړي. امين. الله پروردګاره که زما په سپېره خواست کېږي خدایه الهي ته دا مسلمانان د قرض خلاص کړي. جمانا ستا بلا وخلم وطانا پسروی نمو سنگار کړتمو بیا ګلو گلزار کړ د وطن شیرین خاور تزوانه مدر تازار کړې گل پسر دا گل پرنگا د غیرت شملا د دنگا د خلاو انجمانا ستا بلا وخلم وطانا ای باتور افغانستان واغویور افغانستان د جلال عمر وطن د منصور افغانستان گل پسر دا گل پرنگا دا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاته. دوستانو ستړي مسئ په دې هیله چې جوړ ورو خوش او خوشاله بیاست. رب العزت جل جلاله مو بعد سوکاله او خوشاله ولره. دوستانو بیا هم الحمدلله نن مرسته لرو. د مرستې ترتیب مو داسې دی چې لومړی څلورو کسانو ته د خوراکي موادو توزیع لرو او بیا اووه کسانو غریبانو ته چې د مدرسې شاګردان دي او هغه هم یتیمان دي بېوزله غریبان دي هغوی ته به انشاء الله العزیز تقریبا یو څه د اختر میوه ده دا به وي. لومړۍ برنامه به انشاء الله العزیز دا وي. دا مرسته رڼا مور کړې د رب جل جلاله دې یې قبوله کړي. څلورو کسانو ته د خوراکي موادو توزیع او اووه کسانو ته د اختر میوه. خدای جل جلاله دې قبوله کړي او رب جل جلاله دې توفیق ورکړي چې همیشه د خپلو غریبو هېوادوالو سره کومک او مرسته وکړي. والله تعالی جل جلاله دې شفای عاجله کامله ورنصیب کړي. خدای جل جلاله دې ټول مرضي او مشکلات او آفتونه مصیبتونه ځینې لرې کړي. په دوهمه برنامه کې چې هغه به هم انشاءالله په دغه پروګرام کې نشریږي هغه د څلورو کسانو لپاره نغده کومک دی. انشاءالله العزیز څلورو کسانو ته به د نغده کومک وکړو 2900 افغانۍ به هر ورور ته انشاءالله العزیز ورکوو. دا مرسته بلقیس یې ورکړې ده. رب جل جلاله دې قبول او منظوره کړي او خدای جل جلاله دې همیشه توفیق ورکړي چې د خپلو غریبو هېوادوالو سره کومک کوي. که ستاسو یاد وي تېره ورځ موږ 100 کسانو ته د خوراکي موادو توزیع درلودل هم بلقیس یې مور او رب جل جلاله دې قبوله کړي. او نن هم څلورو کسانو ته نغده کومک لرو. هغه کسان چې اختر لري هغه کسان چې واقعا هم په دې فکر کې وي چې زه به د اختر کې خپلو اولادونو ته چمپلان اخلم اولادونو ته یو رخچین اولادونو ته یو دستمال څنګه رانیسم خو انشاءالله العزیز دغه پیسې به د دوی د ځینې البته کې اولادونه ډېر وي د بعضو اولادونو لپاره به د اختر یو څه سي د کوچنیانو لپاره د اختر یو څه سي چې کوچني اولادونه یې وي. خو دا مرستې چې تاسو په افغانستان کې توزیع کوئ تقسیموئ دا په افغانستان کې دومره حیثیت لري لکه تاسو چې ډېرې ډېرې مرستې کوئ. څومره چې تاسو فکر کوئ هغه په هغونه اندازه باندې مرسته کوئ. خدای جل جلاله دې قبوله او منظوره کړي. تېره ورځ باندې یو کس مسواکان خرڅوي. بیا یې ماته وویله چې 3000 افغانۍ د کور کرایه ده او 2 میاشتې کېږي د کور کرایه راباندې ده. د ورځې 500 افغانۍ زه ګټه کوم. ټوله ورځ مسواکان په لاس کې په دا ټوله ښار کې ګرځي چې یو څوک مسواک رانیسي یو څوک یو جوړه تسبیح رانیسي. په دغسې حالاتو کې کله چې موږ یو چا ته دغه کومک وکړو د 2900 افغانۍ د خوراکي موادو توزیع د واقعا دوی لپاره یو غر وي. نو تاسو راځئ لومړۍ برنامه راسره وګورئ بیا دوهمه د میوې برنامه درېیمه نغده کومک راسره وګورئ بیا پروګرام ختموو. دواړو خویندو مرسته کړې ده. دواړو خویندو څه دي الله راضي سي. جزاکم الله خیرا.
گل پسر دا گل پرنگا دا غیرت شملا د دنگا د خلاو انجمان استا بلا وخلم وطانا گل پسر دا گل پرنگا دا غیرت شملا د دنگا د خلاو انجمان استا بلا وخلم وطانا پسروی نمو سنگار کړتم بیا ګلو گلزار کړ د وطن شیرین خاور تزوانه مدر تازار کړې گل پسر دا گل پرنګا د غیرت شملا د دنګا د خلاو انجمان استا بلا وخلم وطنا ای باتور افغانستان واغویور افغانستان د جلال عمر وطن د منصور افغانستان گل پسر دا گل پرنگا د غیرت شملا د دنگا د خلاو انجمان استا بلا وخلم وطنا خدای دې ساتلا خطر ایدان غیرت بارا جنتی حسن دې ماش لا نظر د زړه سارا گل پسر دا گل پرنگا د غیرت شملا د دنگا د خلاو انجمان استا بلا وخلم وطنا ناصر زخم دی درمان نور دی مل دوستانو برنامه ته ښه راغلاست. لومړی د رڼا امر مرسته ده تقریبا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 قلمه مواد څنګه یې محترم والله خیر صحت څنګه دی بخیر شکر دی وایي د خدای دی خیر ورکړي څنګه دی ژوند د ژوند شکر دی وایي د باج څه کار کې زم وچی ما ناسم و پرون دي څو پیسې وګټل پرون می یو نیم سلاوانی وګټل په کور کې دی وړو شان درلودله یا موږ دغه څه د ننوي څه سره ډوډۍ وړو وایي د لغه ورزانه تمام سلاوانی د سره کې را پسې دا خو نو ضروري په زور برابرو چې پر لاره څو اولادونه اولادونه خو یو زوی را سره دی نور سره جلا دي تاسو ورځ شپه په دغه څو وخت کې راغلي د یو میاشت کې چې په کور کې شي نه او د دې راغلي د کسبوي غوښ خو موږ په دغه په 15 کال نه دی رانیول کړه چرله دي کړه غلا ولي وسمنه پرسیږي او هغه وروسته دغه یو بیندې او بیانجان او دا شی مې خدای جل جلاله دې ته تاج درکې دغه یا شکر دی مرسته یوه غیرتمنې مور کړې ده خدای دې خیر ورکړي خدای دې خیر ورکړي چې همیشه د خپل غریب وطنوالو سره خدای دې خیر ورکړي خدای دې دا والد البيبي کې والد دې خدای پاک فردوس جنت ځای کې د ټول اسلام سره الله یې تاسو ته اجر درکړي دا ستا حق د تمر رسولي کور ودا خدای دې خیر ورکړي السلام علیکم وعلیکم څنګه یې شکر دی فضل د خدای دی خیر څه کار کوي زه ګاډی چلوم په بازار کې روزانه کوم روزانه کې پرون دي څو پیسې وګټلې پرون 40 افغانۍ 40 افغانۍ کور دی خپل دی که د کرایې یا په کرایه پروت یم په څو دی په کرایه په کرایه باندې بس د میاشتې 3000 ورکوم ژوند څنګه دی ژوند خو بس بالا خو الله وعده کړې ده د ورځې روزانه کو 400 وګټو هغه بس ماښام په ډوډۍ رانیسو باره خورو الله که وچې کلنده یې بله ونو بعضې زما د قدرته دی که مې ډېر شی پیدا کړي کور ته یو کتغ ورسره برابر کړم که مې نه که پیدا دغه ډوډۍ یو لږ مستې ورسره رانیسو لومبۍ ځین جوړ کړو یو لږ ترکاري باره سره خورو داسې بری ماښام دی که ته وغواړې که بری مخصن که حقیقت خبره درته وکړمه ګندنه مې راوړې وه د شلومبي سره ما رم شلومبۍ جوړ کړی و ماله مې ډوډۍ ورسره وخوړه الله دې ستا دغه غربت و مسکنت قبول کړي خدای دې تا اجرونه درکړي نو دا ژوند دی په ژوند کې خو دا شان لوړې او ژورې راځي نه په افغانستان کې دربدري او جنګونه او سختۍ او تکلیفونه زحمتونه ټول تېر شوي دلته چې هغه خلک چې کاروبار کوي زه داسې خلک پېژنم چې کاروبار کوي
بله دغه تېر ورځې قسم راته وکړي وایي قسم درته اخلم که ما په دغه د 2 میاشتې کې 200 افغانۍ ګټلې دي. او حقیقت نو چې خبره کله سړي دوکان د کرایې یا کور مصارف وي، نور و- کارمندان و- وي، دفتر وي، هر څه وي. اوس دا د اختر مخ راغلی و ستا خبر دی په ګل بدله دی مې خوا بده وه وړه په کور کې نه وه شی مې نه درلودې څه خدایه دا د اختر شپې دي او دا بچیان دي او بچیانو ته به مې ویله ما زه مزې پیدا کوم الله مهربانه دی خدای تعالی رازق دی رزق رسونکی دی او بېشکه رزق رسونکی دی نه خبر نه اتر الله دا دی تاسې راباندې مهربانه کړه و داسې دی، الله پاک داسې لوی ذات دی. او پښتانه په دا داسې لوی ذات هم دی. بل نو د دغه لوی ذات په خاطر باندې د لوی ذات د رضا په خاطر باندې دغه مرکز را په یاد شو، اوس یو دم پرونه را په یاد شو. دغه یو په چې الله جل جلاله د رضا په خاطر باندې د مرکز په قرضدارۍ کې تاسو کومک وکړي، الله به تاسو ته اجر درکړي. موږ باندې په دا ځای کې پور باندې ته دعا کوه چې الله دا پور ادا کړي. رب جلیل دې ادا کړي امین. الله پروردګاره که زما په سپېره خواست کېږي خدایه الهي ته دا مسلمانان د قرض خلاص کړي. امین یا رب العالمین. الله دې تا ته اجر د ستا حق درته مو رسولی یو، ستا یوې خور مرسته کړې وه. الله پروردګار دې دا بیبي ته دغه مرسته ورسوي د الله د طرفه رب جلیل دې ما هغه دنیا ښه کړي هم دې الله صحت ورکړي هم دې الله دا دنیا ورښه کړي. الله دې تا ته اجر ورکړي. السلام علیکم. جانې ستړی یم بس. څنګه خیر کور دې چیرې دی؟ کور مې په دې یاد کې څنګه دی ژوند؟ ژوند نو دغسې ستړیا ژوند دی زوی مې دی د پښې سینې مزدوره دی ګوډ دی کرسرای په کرایه په 2.5 دی په 2.5 پخته د برای د چرګان شینګورې د بل دغه مې راوړې ده ګای 400 ګای 200 ګای 300 دا رقم جاري کور کې دې وړو شیان درلود نه؟ یا په کور کې شی مې درلود شو ما دونه دغه څه کوم په خدای شرمېږم چې زما راځه بس دا ستا حق درته مو رسولی دعاګانې کولې. خدای د آخرت حضرت د لاس وشي گل پسر دا گل پرنگا دا غیرت شملا دی دنگا دا خلاو انجمانا ستا بلا وخلم وطانا گل پسر دا گل پرنگا دا غیرت شملا دی دنگا دا خلاو انجمانا ستا بلا وخلم وطانا پسروی نمو سنگار کړی ته مو بیا ګلو ګلزار کړی د وطن شیرینې خاور د ځوانۍ مو درته زار کړی ګل په څېر د ګل په رنګه د غیرت شمله د دنګه د ښکلاو انجمانه ستا بلا واخلم وطنه ای باتور افغانستان واغویور افغانستان د جلال عمر وطن د منصور افغانستان گل پسر دا گل پرنگا دا غیرت شملا د دنگا. دوستانو دا برنامه تم شرغلاست وری دغه مکمل د میوه پکې چي دي تقریبا ارزان نشن مراني ویل دي خو بیا هم دا د دوی د اختر لپاره یو څه کېږي چې کور ته ماشه مورړي 800 لسفانه فکر کوم پی مرسته تللی دي در دازه پر چر رسیدلی دي خدای جل جلاله دې قبول کړي او رب جل جلاله دې تاسو ټول ته اجر درکړي یادونه وکړو چې موږ همیشه په دې کې کوشش کوو چې په داسې شکل په داسې قیمت باندې د مؤمنانو ته شان نوراني سو چې الله جل جلاله دا ارزانه تمام کی او موږ د خلکو لپاره یا د کوشنیانو لپاره یا د نور غریبانو لپاره ډیر شی رانیسو نو پر صورت باندې رب دې قبول او منظور کړي نو دا کستا سو یاد ویني جان دې ستړي مشه څنګه خبرې کوه ها څنګه نه وي شم صحت څنګه دې څوم صنف کې سلام څنګه څنګه دې سبقان دې زده کېږي وز د کېږي امور دې هلته سبقان ورکوي و بل اختر ته ماته تکالي درکړي وه و و چې دا شان ولرې خوشحاله کېږي که خو دې کېږي یا خوشحاله کېږي
دعاګانې کوې چې دا چا کومک کړی دی؟ و دعاګانې څنګه کوم دعا ورته کوې؟ دعا هم د قیامت په ورځ د قیامت په ورځ د جنت په ورځ یو خدای پاک او د جنت یو خدای پاک دا شان چې هر چا راکړی دی د هغه په د قیامت په ورځ به جنتونو ته وبوځه دعا ورته کوم. بس دا ستا حق و ته به د خیر سره درسره یوسې کور ته ښه په دې کې ډېر شیان شته وه کیک دي کلچې دي پلمېټ دي نخود دي او 2 رقمه چاکلیټ دي اوه 2 رقمه چاکلیټ دي 2 رقمه او بل دغه ماچي و دغه بل څه شي دي پاپړ دي دغه ګرده شیان پکښې کې دي اختر خرڅ دی پیغمبر علیه السلام وایي کله چې زما او د یتیم کفالت کوونکي وایي د یتیم کفالت کوونکي به په جنت کې زما سره داسې همسایه وي. ته څنګه یې؟ صحت ښه دی؟ شپې ورځې په خیر دي؟ تا یتیم دادي دا شیان درکړي دي؟ ته هم دعاګانې کوې؟ واکه بس دعا مې کوه د خیره سره او دا زما انډیوال دی ستړی مه سې. ستا نوم څه شي دی؟ عزیر عزیر علیه السلام؟ ښه د ده نوم عزیر دی. عزیر څنګه یې؟ ښه یم په دا شیانو خوشحاله شوې؟ هو ستاسو کور چېرته دی؟ هلته وي ښه هو د مانده پر غاړه؟ یا بلې خواته ګوره مانده چې داسې تېر سه ته د نجار اکا څه یې؟ لمسی یم لمسی یې ښه ښه خو یې وه الله دې ژوندی لره او ژوندی دې ګرځې دا ستا حق دعاګانې کوه سمه ده الله دې خیر وکړي. څنګه دعا کوې ته؟ دعا ووایه په زړه کې دعاګانې ورته کوې؟ هو دوستانو دا وه د دې برنامه کې او تر بلې برنامې پورې چې ستاسو رڼا چوپړ ته راځو د رڼا اووه کسانو ته د خوراکي موادو ته د میوو دغه یتیمانو او غریبانو مظلومانو ته او 4 کسانو د خوراکي مواد توزیع وه. رب جل جلاله دې قبول او منظور کړي او خدای جل جلاله دې اجر ورکړي په دنیا او آخرت کې چې د خپلو غریبو هیوادوالو سره کومک او مرسته کوي. او یادونه کوم موږ همیشه کوشش کوو دوستانو تاسو ته به مو بار ویلي اوس بیا درته وایو تاسو هم داسې فکر وکړئ موږ هم دفتر دی ځای دی کارمندان دی مصرف دی انټرنیټ دی د هر څه تقریبا مصرف لري د مرستې چې تر دا ځای رسېږي ځي او دا خلک څروي کېږي دا کارمندان کار کوي شپه او ورځ تاسو ته بهتر معلومه ده چې الحمدلله زموږ په دوامداره شکل باندې دغه خیریه کارونه روان دي په دې کې موږ تاسو ته مخکې ویلي دي اوس بیا وایو او تاسو هم داسې فکر وکړئ چې 10% موږ د نور د خلکو څخه څه شي کوو کټوو تاسو کوشش کوئ چې دغه موږ 10% او همیشه په نظر کې نیسئ چې هلته د مصرف په فکر کې باید موږ او تاسو ګډ واوسېږو که تاسو موږ سپورټ کوئ دغه د مصارف موږ ادا کړو بیا موږ کولی سو چې دا خیریه کاروان ترې منزله ترې مقصده ورسو همیشه او که چیرې دا نه وي ځینې دوستان داسې چې کله کله موږ ته پیسې راواستې هغه ټول د زکات وي زکات موږ نه اخلو او نه زکات په موږ باندې کېږي تاسو کوشش کوئ چې دې سره خپل ځان ته جلا یو خپل پیسې ته حساب کوئ چې دغه پیسې ستاسو د دفتر د مصرف دا یو ځکه چې اوس که تاسو په الله باور وکړئ چې موږ باندې هر اړخیز دغه دفتر کرایې او مصرفونه هم را باندې د کفایت الله استاد چې نوی واده هم وکړي څومره میاشتې ده چې معاش نه دی اخیستی شپږ میاشتې کېږي بغیر له دغه څخه چې د یو چا کومک ورسره کړي دا څخه بغیر دا شپږمه میاشت کومک نه معاش نه دی اخیستی دا کیمرې تر شا چې یعقوبي صاحب دی څو وخت کېږي تا معاش نه دی اخیستی 2 میاشتې کېږي د معاش نه دی اخیستی او زه الحمدلله نه معاش لرم نه یې اخلم او خدای جل جلاله ما چلوي په یو رقم نه یو رقم باندې خو دا ټول هغه موارد دي چې تاسو باید زموږ ته تېره ورځ یو چا پیسې رسولي دي چې هغه پیسې کې موږ باید 1500 افغانۍ کښېږدو بیا موږ هغوی ته په سر رانیسو په دغسې شیانو کې په دغسې حالاتو کې توجه په دې خاطر باندې غواړو چې راځي په ګډه د خیریه کاروان تر مقصد یو منزله ورسو زما سره چې په کیمره کې دي زما سره چې په سروې کې دي زما سره چې په ایډیټو په ساختمان په برخه کې کوم همکاران کوم ملګري دي هغوی ټول هم واقعا هم داسې خوراک ته ضرورت لري
کورونه د اکثریت یې فقیرې دي، کورونه ورپسې دي، مشکلات سره مخ دي. په دا برخه کې هم تاسو باید فکر وکړئ چې موږ 10% د هرې مرستې څخه باید تاسو نظر واخلئ. موږ تاسو ته په دې خاطر باندې هم وایو چې تاسو هم په دې باندې فکر وکړئ چې موږ اخلو نور چې د دې خلکو معاشات هم موږ ورکړو پر وخت باندې تر څو به یو څوک زموږ سره د یو چا خو د 2 کالو معاش باید زموږ سره پاتې نه شي چې هغه موږ ته وایي زموږ معاش راکړه. جزاکم الله خیره. گل پسر دا گل پرنگا دا غیرت شملا دنگا. دوستانو دوهمې برنامه تر شا خلاص، البته درېیمه ده خو مرسته کوونکي به دوهمې. بل قسم مور مرسته کړې د رب جل جلاله دې قبوله کړي. نو ما چې تېره ورځ یادونه هم کړې وه چې دغه ورور دی او په برنامه کې مې په اناونس کې مې یادونه وکړه ټوله ورځ په ښار کې مسواکان ګرځي، کې 100 پیدا کړي، کې 50 پیدا کړي. اوس مې ورته ویل مال مرسته غواړې او که نغدي پیسې غواړې؟ راته ویل چې ما د نغدي پیسې راکړه په دې خاطر باندې چې د کور کرایه ورکړه. څنګه یې؟ خیر بخیر، جوړه بخیر، شکر خیر، سامان خیر، تاسو بخیر. مسواکان دې راوړي دلته که یا کور ته پېښنه مې کور ته پېښ هو زنګ د تلیفون دې کار وکړ زما د شپږ کور موبایل داسې تلیفون یې کار او یا ټلیفون کار کنه چا شم نو کار یې وکړو. څنګه دې ژوند ژوند خو ډېر ستړی دی. 3000 کور به کرایه دی، 2 میاشتې کرایه مې نه درکړې. بل په کور کې 10 تنه، کله 100 پیدا کله 50. هغه شل جیش کرایه کړه کیسه ټول ښار ګرځم، شوراندام ګریشاډه سیګرزم بالا ځوانم دا تو کال دی مدرسې ته شوی دی. د څه لپاره نه صلی الله تعالی تجربه خدای پاک خبرونه ورکړي. زه ته زه پیسې پیدا کړم چې پیسې راوکړم چې دای به مور مرسته کړې ده. ښه ته دعاګانې ته کوه، الله به تا ته اجرونه راکړي. د 2000 2500 2600 2800 2800 2900 دا 2900 افغانۍ پس دعاګانې ورته کوه. الله دې الله روزي ورکړي، خدای جون دنیا سمه، خدای هره مشکله ورته، خدای پاک ښه ژوند ورکړي، خدای جنتونه ورکړي. السلام علیکم. ته څنګه یې؟ خیر خیرت مرتای د نمی ابزی سره څنګه دې ژوند؟ والا ژوند کوم چې توپ کو گای 50 گای 70 گای 80 گای 100 والا بس دغه ما دغه ده بس خاطر درې بل سره مثلا یې تا تجربه درکې ستا سره هم دغه یوې جوړې کومک کړې دي. اختر ته جوار خطا او چې کوشنیان د بکالي چپلان ولا سم خاطر دا دې دی ورز 2000 ونیم 600 2800 دمستم. السلام علیکم. ستړی مشه جانې څنګه یې؟ لمورک ژوند مې بیخي تریختی دی. 3 زامنان مې وه، هغه 3 سره شهیدان سوه. د یو لور یو زوی راپاته سوي چې د یوه 4 زامن 2 لوڼې غټانې چې هغه زامن یې کوچنیان دي. یو مې د مټرګټانو مسیرخانې ته راچول دی په 12 کالو دی، بل یو کال پر د بل مشر دی هغه د 11 کالو دی، هغه مې د مټرګټانو مسیرخانې ته راچولی دی. دغونې سړی نه لرم ورکې چې سترګې واړم ګرد د روژه مې پلۍ سپینولې، تر دغه ګوتو مې وینې بهېدلې. ما دغه مؤمنان زه په ساتم، دا زما معال و ګرد دنیا خبره ده. حساب دی ما کور کتلی دی، درواغ یوه خبر نه درته کوم. دغه لوی اختر د ځینې میراث که مې یوه ترشکۍ ورکس کړې ده، نه مې په کوچني اختر په قرآن کې ورکس کړې ده، په دغه د چپلکو په د 50 په یې په قرآن کې رسېد. زه یې نسونه نه شم ورمړولی، نو به زه به دوی ته کالي تن بې څنګه پټ کړم. خدای تا تجربه درکې. مرده یو چا مرسته زما سره کړې وه. ښه د 1000 2000 2500 2600 دا یې 2800 دا یې 2900 بس الله مو مه خرابوه، الله مو کامیابه که. پاک پروردګار دا دنیا جیجي ته چې پر ګرځي د الله په در کې چې قبول سي، په جنتو کې مو خدای داسې آباد کړي، د جنتو په ښو په ښادۍ. ستا یې قربان سم. نکې ما ته په زور خبر کوم، ورکې غوږونه نه لرم ستا بلا واخم. د یوې جانې کومک کړی و. ښه دی قربان دې سم. هر چا چې کړي دي خیرات یې الله دې تاسو ځواني برکات کړي. څنګه څه جانې ښه دغه سی به د بل په سرا کې پراته وي، په هغه خدای کله ماښام پر بوله قدرت لرو دا رقم ته ونه زه به د مستۍ را روانه یم، ته داسې زور راکوي په خدای د داسې سپل مې بله کم سم چې دا راله مال خدای نو څه وکړم. زه یې مې دې بورګیانې خرڅوله، په خدای که هغه بورګیاله اوس خرڅېږي د 4000 افغانۍ د سرای کریه ده. اوس نو داسې یک یاریانه ناست چې خدای اوس چم وکړم څه وکړم. شپه چیرېږي زه چم زاره مې وچه ده چې خدای که کریاواله رالي څه به ورته وایم، کریاواله به راڅخه څه به ورته وایم. 4000 افغانۍ دا 1000 دا 2
د 2.5 د 1600 د 2800 د 2800 د 900 په خدای دې د مرغاني برکت الله دې یو وزن درکې په خدای دې د جنت فردوس ځای کې چې تاسو دغه مسلمانانو سره دغه شکه وي دغه الله دې وزن درکې الله دې په خدای مو دا دنیا دې برکت الله مو وساته الله مو عمر ډېر کړه که به زه د خدای بنده زما په دغه خپل زړه کې به مې صحیح کړي دې دنیا هم کامیاب شي په آخرت امین که الله تاسو ته اجرونه راکړي. دوستانو دا ونننۍ برنامه لومړۍ برنامه څلور کسیزه مرسته بیا اووه کسیزه د یتیمانو او د غریبانو ته میوه بیا څلور کسانو ته نغده کومک په عموم کې دواړه چا کړي دي بلقیس مور رڼا مور خدای جل جلاله دې اجر ورکړي الله پاک دې توفیق همیشه ورکړي د خپلو غریبو هیوادوالو سره کومک وکړي تر بلې برنامې چې ستا دورانو چوپړ ته راځو پر ستر خالق العزة المتعال رب جل جلاله مسپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. گل پسر دا گل پرنگا دا غیرت شملا د دنگا د ښکلاو انجمانا ستا بلا وخلم وطانا گل پسر دا گل پرنگا دا غیرت شملا د دنگا د ښکلاو انجمانا ستا بلا وخلم وطانا پسروی نمو سنگار کړی ته مو بیا ګلو ګلزار کړی د وطن شیرینې خاورې د ځوانۍ مو درته زار کړې گل په څېر دا ګل په رنګه د غیرت شمله د دنګه د ښکلاو انجمانه ستا بلا واخلم وطنه ای باتور افغانستان واغویور افغانستان د جلال عمر وطن د منصور افغانستان گل پسر دا گل پرنگا دا غیرت شملا د دنگا د ښکلاو انجمانه ستا بلا واخلم وطنه خدای دې ساتله خطر ای دا نن غیرت تباره جنتي حسن دې ماش لا نظر د زړه سره گل پسر دا گل پرنگا دا غیرت شملا د دنگا د ښکلاو انجمانه ستا بلا واخلم وطنه ناصر زخم دې درمان شه نور